بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ جوړ به وئ. زموږ پروګرام ته نن پر یو ډیر مهم افشان باندې خبرې کوو. په ریفرنس ټیپ کې په انزرټیشن باندې خبرې کوو چې دا څه شی ده. کله به هم تاسو داسې لیدلی وي چې یو کتاب کې یوه لیکنه شوي، لکه فرض کا زه راځم دلته یو لیکنه کومه. دومره لیکنه مې وکړه 5 پاراګرافه، او دغه پاراګراف په اخره کې زیاتره کتابو کې داسې یو پاراګراف یو تعریف لیکل شوی، په اخره کې بیا لیکل شوی دوه قوس راغلي، بیا لیکل شوی چې لکه احمد یا محمود 2010 کال، مطلب چې دغه معلومات د دغه هغه سایت نه راخیستل شوي یا د دغه کس نه یا دغه کتاب نه راخیستل شوي. دلته یو قوس ورکړي، نو هغه څنګه کې یو خو داسې ده چې من والی دلته راځي چې قوس راخلي، لومړی دا قوس راخلي او دلته ورته لیکي چې محمدي ورته لیکي کنه، بیا قوس بندوي، مطلب چې دا چې دی مطلب دا راخیستي معلومات یا 2002 ورسره لیکي. دا خو منولي ده، خو اصلا کار دا ده دلته چې زه دا پاکومه. دلته په تاسو راځئ انزرټ کیټیشن ته، دا به انتخاب کوي، بیا اډ نیو سورس باندې به کلیک کوي. اډ نیو سورس باندې کلیک کوي، تاسو دلته یو منو درکوي. د منو کې تاسو ته ټایپ اف سورس وایي. ټایپ اف سورس څخه هدف دا ده چې تاسو دغه معلومات چې دلته اډ کوئ دا دی چې د بوکسیشن دی، جورنال آرټیکل ده، یا هم نور د ریپورټ باره کې ویب سایټ د څه شي په باره نه، یعنی څه شي نه دا راخیستل شوي دي. زه ورته وایم دا دی راخیستل شوي د کتاب نه. ښه، اتر لیکوالی څوک ده؟ زه ورته لیکم چې اتر لیکوالی چې ده وکیل احمد محمدي لیکوالی ده. ټایټل چې ده د دغه کتاب زه ورته لیکم چې ستاتیک یو کتاب ده د انجینرۍ. ښه، بل ير په زه ورته لیکم کال چې دا کتاب په څویم کال کې لیکل شوی، زه ورته لیکم چې 2026 کال کې 2026 کال کې څه شوی ده، دا لیکل شوی ده. سیټي په کوم ښار کې لیکل شوی، زه ورته لیکم چې دا لیکل شوی ده په کابل کې. او بل پبلشر دغه کومې هغه خپرندوی ټولنه ده چې خپور شوی ده، زه ورته وایم دا خپور شوی ده د محمدي خپرندوی ټولنې څخه. محمدي یا مومن، هر څه تاسو لیکئ خپله خوښه، دا به چې کې اوکې به کوئ. کله چې اوکې کوئ اوس تاسو وګورئ، وایي دغه دومره چې تاسو دا کومه لیکنه کړې، دغه لیکنه تاسو وایي چې دا چې د محمدي په 2026 کال کې که د محمدي کتاب اوسي، د کتاب نوم اوسي یا شخص نوم اوسي، نو دلته تاسو سره چې کې اډ کېږي. بل تاسو کولی شئ دا فارمټ هم بدل کړئ. دلته راسئ ورته وایئ چې ایډیټ کیټیشن ته راسئ او دلته ورته وایئ چې ماته لسم مطلب ما دغه راخیستی دا استاتیک کتاب د محمدي لیکلی ده په دغه کال کې له لسمې یا شلمې صفحې څخه راخیستی. اوکې که هغه صفحه پیج به هم اډ کړي چې شلمې صفحې سره ده راخیستل شوی ده. بل دلته سټایل، دا سټایل څخه هم تاسو کولی شئ اف پی ای فارمټ یا دا فارمټ، مختلف فارمټونه دي چې تغییریږي، بعضې کې خالي پیج هغه نه راځي. همداسې هر یو چې تاسو وغواړئ تاسو دا چې کولی شئ اډ کولی شئ. خو زیاتره وخت تاسو ته چې کله هم مونوګراف لیکئ نو استادان تاسو ته هغه کوي چې تاسو باید اف پی ای فارمټ کې داسې خپله دا لیکنه وکړئ. نو اف پی ای فارمټ به تاسو څه کوئ انتخابوئ، چې زیاتره نړیواله سطحه زیاتره به ډیفالت دا چې کېږي انتخابیږي یا هم کارول کېږي. نو دا به موږ سره چې مطلب اف پی ای فارمټ. بل انزرټیشن کې دلته وګوره دا وخت موږ سره اډ شو، که غواړې بل اډ کې بل هم اډ کې دلته راسه بل اډ کې، خو که چېرته غواړې دغه سټایل بل بدل کې کټیشن ته راسه اتر لیکوال غواړې اوکې که ډایرکټ هغه ستاتیک کتاب راغی، دا مطلب ډیزاین یې بدلیږي در سره. نو دا موږ سره چې د انزرټ کټیشن په اړه موضوع. او بل څه ده دلته موږ سره بایوګرافي ده. دا بایوګرافي څه شی ده؟ بایوګرافي دا شی ده چې که چېرته ته غواړې دغه لیکنې ډېرې لیکنې دې وکړې او دغه لیکنې غواړې په آخر صفحه کې یو ریفرنس واچوې، کنټرول انټر کړه، آخره صفحه ته فرض کړئ ده، او دلته راسئ تاسو بایوګرافي کلیک کړئ. بایوګرافي دلته ډېر به تا اډ کړي، نو هر یو څه ته اوس خو موږ یو اډ کړه، دلته به دا کلیک کړئ، تاسو به وګورئ ریفرنس محمدي دا کتابو په آخر کې به مو لیدلي. دا داسې نه کېږي وګوره چې په خپل مین والي پلاس لیکل کېږي، دا چې خالي دغه آپشن ده که ګټه ترې اخیستل کېږي او په ده باندې کلیک کړئ بیا څه کېږي دا مطلب دلته راتلی شي. نو دا موږ سره چې دا بایبلوګرافي ده. او بل منیج سورس د منیج سورس نه دلته چې تاسو څومره هغه اډ کړي دي، مطلب انزرټ کټیشن دې اډ کړي، کاپي کوي، ډیلیټ ایډیټوي، بل نوي واخلي، تاسو ته کولی شئ. نو دا موږ سره په دې ویډیو کې د کټیشن یا
ګرافي چې کمانډونه. نو که چیرته ویډیو مو خوښ شوي درسره شیر یې کړئ تر څو نور ملګري هم درسره مستفید شي، او که چیرته د چینل نوي ملګري یاست نو زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. نو په الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې